السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو د تت رنگونو سره یو ځل بیا زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره آنلاین یو خبرې کوو موضوعات خو ډیر زیات دي او نن چې موږ کومه موضوع تاسو ته راوړې ده په کومه موضوع باندې خبره کوو نو هغه هم ډیره زیاته اهمه موضوع ده او دا چې زمونږ په معاشره کې چونکې جاینټ فیملیز دي خاندانونه یو ځای اوسي او په هغې کې د ماشومانو تربیت خصوصا متاثره کیږي او ماشومان تربیت چونکې ډېر زیات اهم دی او د هغې گروت د هغې پرمختګ د هغې پالنې کوم بنیادي وخت چې دی هغه دغه وړوکوالی ده د جاینټ فیملی د مختلفو خلکو د سوري لاندې نو په دې حواله باندې به خبره کوو ستاسو سره ډاکټر نصیر صاحب به هم موجود دی ستاسو سره به خبره کوي ډاکټر صاحب تاسو څه وایي چې زموږ په معاشره کې چې کوم جاینټ فیملی سیستم دی د هغې به فواید هم ډیر زیات دي دا د ملاتړ دپاره د مضبوطیا دپاره د خانداني سیستم د راټینګولو دپاره او زموږ په پښتو په معاشره کې چې کوم موږ طاقت او قوت څه شي ته وایو پولیټیکل طاقت سوشل طاقت نو د هغې کې دی یو لوی کردار دی او جاینټ فیملیز کې کورونه محفوظ وي او ډېر فایدې هم ډېرې دي خو د هغې نقصانات هم شته ډېر نقصانات به په بله موضوع کې ډسکس کوو خو نن زه دا غواړم چې موږ او تاسو د ماشومانو په تربیت خبرې وکړو تاسو څه ګڼئ او څه وایئ چې د ماشومانو تربیت څنګه متاثره کیږي په جاینټ فیملی سیستم کې السلام علیکم ډاکټر خالد فاروق صاحب او تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات داسې دي چې دا موضوع چې کومه ده مونږ پښتانه په ډیر لکه په مختلفو سیزونو کې دا خبره کوو چې دا زمونږ کلچر دی دا زمونږ ثقافت دی دا زمونږ تاریخ دی خو داسې دي چې کومې معاشرې چې ارتقا نه کوي کوم ځای کې چې ایولوشن ودرېږي هغه معاشرې به پاتې کیږي نو مونږ پښتانه د بده مرغه هر بدلون ته مزاحمت کوو مونږ د نوې دنیا سره پرمختګ نه کول غواړو لکه هغې سره قدم په قدم نشو تللی ولې چې مونږ مزاحمت کوو نو په دې کې یو دغه د جوائنټ فیملیز هم چې کوم د غټ خاندانونو په یو ځای اوسېږي دا هم یو غټه مسله ده خو د دې مطلب دا هرګز نه دی چې لکه زه دا ووایم چې یار دا خانداني نظام دی او دا جوائنټ فیملی سیستم دی ختم شي نو په دې کې دنه اصلاحات ممکن دي اصلاحات پکار او دا مونږ په خپلو کورونو کې دننه کوی شو د دې لپاره بیا هم زه دا وایم چې د مونږ د بل چا نه د اجازت ضرورت هم نشته د بل چا نه د مشورې ضرورت هم نشته دا مونږ په خپل کور دننه د مسله حل کوی شو حکومت نه هم ضرورت نشته د هغې د غوښتنې نو او لکه دې کې زه یو تاسو ته اول خبر وکړم دې کې غټه مسله ماشومانو ته څه جوړیږي چې په کور کې اتھارټیز ډېر زیات وي په د جوائنټ فیملیز کې ډېر زیات اتھارټیز وي لکه مور او پلار مین اتھارټي پکار ده مور او پلار مین اتھارټي نه وي په جوائنټ فیملیز کې په هغې کې به نیا هم رول وي د نیکه به خپل رول وي پکې د تره به هم پکې رول وي ځینې ترونه داسې وي چې هغه ډېر زورور وي او د خپل مور او پلار ماشوم ته اړو ورکتی نه شي مونږ طرف ته خو دا هم ده چې که ماشوم ته لکه ځان سره د حجرې ته راوستو بیټک ته دې راوستو واده اخیستو غېږ کې نو خلک وایي هغه ته وګوره ښځونه کې ته جوړ شو لکه ته په جاینټ فیملي کې خپل ماشوم ایون قدر اخیستی هم نشي غصب د مینې اظهار هم نشي کوي نو لکه دا اوستا لکه تا مشران ډېر زیات شي او دې کې دا څه چل کېږي چې مور ورته یوه خبره وکړي ماشوم ته ماشوم منډه کوي نیا نه اجازت اخلي چې دا کار وکړه وکړه هغه ورته زه بچی وکړه هغه وکړه که بیا هغه مور یې څه وایي نو بیا نیا هغې سره په جګړه کېږي دا ټیک ده لکه د اتھارټیز زیاتوالی چې کوم دی که نه دا یو ډېر دې کې ماشوم ته متضاد لکه اپوزیټ کنفیکچوال د هغه ورته ملاویږي میسیجز ملاویږي او د مور او پلار اتھارټي کمزوري نه کمزوري وي نو دې وجې نه ماشوم دې کې تېښته زده کړي چې دلته اتھارټي کمزوري ده نو زه به هغه ځای ته وتښتم هلته کمزوري ده دلته به راوتښتم نو هغه د دې نه فایده اوچتوي او دغې فایدې کې د هغه الټیمیټ نقصان کېږي دا صحیح ده بله خبره ډاکټر صاحب دا ده چې په د جوائنټ فیملیز کې چونکې اتھارټیز ډېرې زیاتې وي نو ته اتھارټیز کوېسچن کولی نه شي ته صرف اوبیډینس اطاعت زده کوي دا ټیک ده چې کوم ماشوم غلې خبره مني که نه کوېسچن کوي نه سیز بس هغه زموږ په معاشرې کې زموږ په کلو کې زموږ په دې غټو کورونو کې ټوله نه وایي دا ډېر ښه هلک دی هره خبره مني چاته څه ورته وایي هره خبره مني چې څه ورته وایي هره خبره مني دا اطاعت نه دی دا بیسیکلي د ماشوم چې کوم دی هغه د سایلنس ته د خاموشۍ ته د
جوائنٹ فیملیز د سیستم د پریشر هغه مجبوره کړی دی دا ټیک هغه ده. خپل اوپینین، هغه خپل نظر، هغه خپل خیال ویلی نشي چې وی دا چې دی دا مشروط هغه ده، دی دا مشروط ده، د دا مشروط بدتمیزه دی. ده، دا الفاظ ادا کیږي بالکل. نو لکه مونږ ته پکار ده چې هغه سره لکه بحث وکړو، هغه نیکه سره هم بحث کوي شي، هغه تر سره هم کوي شي، هغه پلار سره هم کوي شي، هغه نیا سره هم کوي شي، مور سره هم کوي شي، کوېسچن کولی شي اتورټي. او لکه دې مطلب دا نه دی چې لکه هغه د بدتمیزي وکړي، هغه بدتمیزي د به نه هغو سره کوي، چې دی اخلاقو په دایره کې بالکل دغه نه. احترام سره. خو پکار ده چې هغه خپل فکر، خپل اختیار، خپل سوچ هغه ووایي. دا ټیک ده. دې کې یو بل ډېر امپورټنټ چیز راځي، د ایموشنز نه دي د ماشوم، او جذبات. اوس جذبات په دې غټ فیملیز کې یو کس وایي چې لکه مور وایي چې یاره هغه نیا به یې خیال وساتي، او نیا وایي د مور به یې خیال ساتي، د هغې وایي پلار وایي د تره به یې خیال ساتي، او ترې وایي پلار به یې خیال ساتي. نو هغې کې د ماشوم خپل احساس بالکل ورک شي، لکه هغه ته اړو پکې توجه مل. داسې ماشومان چې هغه سایلنٹ ماشومان وي، خاموشه ماشومان وي، خاموش طبع ماشومان وي، هغه پکې پاتې شي یا پکې خوار و زار شي. بالکل. نو لکه دې کې هغه د ما تاسو ته وی کړی چې اتورټي ډیره زیاته وي، نو هغه اتورټي نیا نیکه مور پلار لکه دومره ډیر خلک وي، نو هغه ماشوم بس په دې چوپ کې بس وایي دا خیر دی، لکه څومره بالکل. هغې ته څه کېږي، هغه سړی لوجیک نشي لټولی، ماشوم لوجیک نشي لټولی، او بس صرف اور صرف اطاعت پکې، صرف اور صرف چې کوم دی هغه به سایلنٹ فالوور پي. خو د دې سره ډاکټر صاحب تاسو خبره خپل په دې باندې یاد ساتئ، د دې کې ماته خبر واقع را ده شو، دا تاسو بالکل ټیک وایي چې کله خو ماشوم داسې شي چې پلار او تره او د نیا او د مور او د بلکې کله کله ترور هم په کور کې، نو د هغو په منځ کې هغه بالکل بې یارو مددګار پاتې شي، څوک هم ورته توجه ونه کړي. خو د دې سره سره یو بله پهلو هغه دا ده چې ماشوم چونکې که فرض که مور وغواړي چې د خپل ماشوم ته توجه وکړي، پلار وغواړي چې خپل ماشوم ته توجه ورکړي، خو مسله دا ده چې په جاینټ فیملی کې انډیویډوال ماشوم ته توجه کول د هغې نه نورې مسایل جوړېږي. لکه په کور کې خو په جاینټ فیملی کې خو 8 9 10 ماشومان وي، نو اول خو دې ماشوم یو ماشوم ته توجه ټول ته په شریکه خو عشر میلاویږي نه. که څوک یو ماشوم ته توجه ورکړي نو هغه بیا د کور د ورانېدو سبب جوړېږي، او دا په هیڅ حالت باندې زموږ په جاینټ فیملیز کې څوک نه برداشت کوي. د دې وجې نه عموما ټول ماشومان متاثر وي، ټول 100% ماشومان اکثر متاثر پاتې شي. تاسو خپل خبره کنټینیو ساتئ. دې کې بل دا وی کړی چې جوائنٹ فیملیز کې یو بل مسله دا جوړیږي چې لکه تاسو سره تر زمن او لکه ټول په یو ځای اوسېږي، او د کې بل ډېر خلک وي، او لکه دا اوس دې کې څه کېږي چې په دې کې لکه د جنس په بنیاد باندې، لکه اوس چې کله خویندې ورونه وي نو هغو په منځ کې خو څیزونه ډېر زیات فرینک وي. په د جوائنٹ فیملیز کې څه کېږي، ستا تر زمن وي او تر لوڼه دي وي، هغې کې که د جینکو ته لکه جینکې یو خاص سپیسیفیک ټاسک لپاره تیاریږي، او هلکان یو سپیسیفیک. فار ایگزامپل که دې ماشومانو کې په دې هلکانو کې څوک جړا کوي، وایي یاره دا چې دی که نه دا لکه بزدله دی، او دا چې دی جاړي، او لکه هغه خپل احساس یې نه شي کولی. لکه د جنس په بنیاد باندې هم په د جوائنٹ فیملیز کې ډېر زیات تمیز کېږي، لکه هغه دې ته هلکان ته ډېر توجه ملایوي، جینکو ته کم، او دا زموږ سره په خپل هم موږ دا وخت تېر کړی. نو بیا د هلکان چې کوم دي که نه، لکه هغه موږ دې ته د کوو تیارو چې یاره دا به لکه د اتورټي به وروستو به دوی سره وي، دوی سره به واک وي، دوی سره به اختیار وي، دا به سپیریر وي، دوی به خپل احساس په نشو کوي، دوی به چا سره د مینې اظهار نه کوي، او جینکۍ چې کومې دي هغه صرف موږ اوبیډینس دپاره تیارو. بالکل. دا به صرف چې د حکم مني، باقاعده مدرسه ده، یو سایلنٹ تربیت کېږي، داسې ایجوکیټ کېږي داسې. نو هغې کې لکه دې سره د دې ماشومانو چې کوم اوریجنل پرسنالټي ده هغه بالکل ورکه کړو. بالکل دا ټیک ده، هغه ورکه کړو، هغه د دې نظام ښکار شي. بیا چې دې کې یو بل لنجه جوړېږي. لنجه دا جوړېږي چې کوم د ایجوکیشن اوس په دې غټ فیملیز کې ټولې کمرې هر ټایم مختلف گپ شپ نه، او مختلف ملمنو نه، او سیزونو نه، او اجرا ځای ماشوم ته د سبق نه ملويږي چې هغه چېرته کینی خپل سبق وکړي، خپل هوم ورک وکړي، خپل مور ته سره کینی. د سبق ځای خو پرېږدوه، د سملاسټو ځای ورته نه ملويږي په جاینټ فیملی کې چې مېلمانه راشي، کله یو فیملی نه خلک راځي، کله بل نه، نو ټولې کمرې داسې ډکې چې اکثر پکې زموږ ماشومان په حجرو کې سمري، بیا هلته مو ته ځای نه ملويږي.
دې کې ګوره داسې تل دي چې زه تاته وایم چې لکه زه خپله چې کله دلته کې اوسېږم زموږ په نیوکلیر فیملي ده دلته بېله یم ها لکه ما دپاره که چېرته مورې په دې سبق په هوم ورک په ټایم کې ماشوم ته ووایي چې یاره ته لاړ شه کچن نه پلانکی څیز راواخله دا وکړه لکه ما ته دومره په دې څیز غوسه راځي زه لکه ورته وایم چې ما ته ووایه زه به دا څیز وکړم خو ګوره د دې دا څیز او په دې جاینټ فیملیز کې ماشوم به هوم ورک ته ناست دي ماشوم به خپل کار ته ناست وي لکه مړه دوکان نه دا څیز ملک پیک راوړه لکه ماشوم مېلمانه راغلي دي راوړه راوړه ماچس ډبې راوړه دا راوړه بالکل ها بالکل دا چل دی نو لکه هغه ماشوم به څنګه کنسنټریټ کوي په خپل سټډي باندې یا خپل په فیوچر باندې هغه به څنګه ډریمینګ به څنګه کوي چې لکه زه به څه جوړېږم زه فیوچر کې به څه کېږي اوس به یې جنکه څنګه ډریمینګ کوي په داسې انوایرمنټ کې بیا دا ټیک ده دې کې یو بل لنجه دا ده چې دې جاینټ فیملیز خو داسې سموث هم نه وي روانې همیشه که نه او دا خو داسې بالکل لکه هر څه دا خو موږ اوسه پورې هغه څیز وایو چې کله بالکل آرامۍ سره چې آیډیل دې جاینټ فیملیز کې پاس دا اوسه پورې چې موږ کومې خبرې وکړې دا په آیډیل اوس په دې جاینټ فیملیز کې دننه یو د پاور پالیټکس هم رواني بالکل رواني د پاور پالیټکس چې کوم دی د اختیار دپاره د پیسو دپاره د میراث دپاره او د دې څیزونو دپاره په دې کې یو جنګ هر ټایم رواني هر وخت رواني نو دا ماشومان وخت په وخت دې ته ایکسپوز کیږي دا ټیک ده لکه موږ دا خبرې نشو پټولی نو د دوی لکه خپل تره سره خپل تره زمنو سره خپل تره لوڼو سره بیا لکه پلار د یو طرف کې نیا د بل طرف کې او دا ټول سيزونه میزونه خو وي کنه دا موږ وینو پکې نیکه د یو په سایډ کې او بل د بل سایډ کې نو دا سیز ډیر زیات نفرتونه دا ډیر زیات هټ چې کوم د نفرت پسډه کې ساتي مشوم اظهار نشي کولای بالکل چونکه موږ ته خدای اظهار خو چونکه اجازه دی په جاینټ فیملی کې خو دا سیز هغه ساتي دا ټیک ده چې دا پلان کې تر مې ما مور سره د چل کړو او دا پلان کې تر مې ما پلار سره د چل کړو د نیکه مې چې کوم واغمان دغه سره تر پلار سره د چل کړو لکه دا ټول سيزونه چې کوم دي هغه اختلافات بیا د دې د اختلافات دا به مشوم چې د سره لویږي نو ته دومره په نفرتونو په بدنیتیو کې لوي نو دا به لکه دینه به څه شي جوړیږي دینه دا شي جوړیږي چې کوم د موږ معاشره پښتنو معاشري کې اوس وینو بالکل ټیک ده ډاکټر صاحب یو بل خبره ماته یاد شوه تاسو د خبرې سره چې ګوره د دې سره زمنګ په ماشومانو کې په جاینټ فیملی کې میندې چې کوم زمونږ اوریدونکي او کتونکي دي میندې خاص کر نو دي خپکیږي نه خدا دې حقیقت وایم چې دا په ډیرو کورونو کې په جاینټ فیملیز کې دا شی وي او موږ لیدلې دي چې په جاینټ فیملیز کې چې کله ماشومان ډیر نو دا ماشومان د چیټینګ سره یعنی د غلا غلطۍ سره عادت کیږي او پاګې د مور پلار کرداري خاص کر د مور دغه وجه دا چې ظاهر خبره ده هر مور ته خپل بچي د ټولو باقي بچو زیات خوښ دي او هر پلار ته خپل بچي ډیر خوږ دي شاید چې پلار عموما بهر وي یا په مزدوري وي یا په نوکري وي ماخام راځي مستند راځي اکثر د کور باري مسافري خو مور دا کوشش کوي چې د بل بچی نه یعنی د خپل د خاوند د رور چې کمزور بچی دي لیور بچی چې وته لیورزي وته منغوايو یا د لیور لونه چې کم دي دا غونه د بچی ته لګ ډیره حصہ میلاو شي پور کوټ سيزونه کې نو کله کله دا مور د دې خپل بچی د مخې کمرې ته کچته پټ څه شی راوړي خو چیټینګ دی غلا ده کنه په جاینټ فیملی کې خدا غلا لکه دا غلا ده دا ماشوم پوهیږي دا زما مور دا سیز ماته د کچن نه پټ راوړی دی یا مالا په کچن کې ایون نور ماشومان نشته نو یو پټ څه شی راکړي یو معمولي شی زه به یو مثال د کینو یو روغه دانه به ووایم د مالټې یو دانه پټه په جیب کې وته کېدي چېرته کې کجوره پرته را خرمه چې ورته موږ هغه ورته په جیب کې دوه درې دانې کېدي پټې نو دا ماشوم د چیټینګ سره عادت شي حالانکه دا خو د مور سود دی په د باندې چې زما دې بچي لږ زیاته وخوړی او دغه شانکار هر زنانه کوي هر زنانه د خپل ماشوم سره د مینه محبت کوي او په دې کې هر ماشوم جدا جدا د چیټینګ سره د چیټینګ سره عادت کیږي او هغه په دې چیټینګ کې رالویږي هغه ماشوم ده او هغه بچوړی دی نو دا یو ډېر عجیبه پهلو ده چې موږ د خپل ماشومانو تربیت په جاینټ فیملی کې دا مجبوري ده دا پته کې ځکه ستا ماشوم ته خو ایکسترا کیر پکار دی هغه ته ملاویږي نه نو دا هم یو پهلو ده چې دا د ماشوم په تربیت دا سیم په دې تسلسل کې بزه دا وایم کنه ګوره دې کې د ستل کېږي چې اوس مور پلار وغړي لکه تاسو څنګه وي اوس پر مثال کې راځي یو ما ز خپل ماشوم چې کوم دی هغه جاړي نو ما هغه غېږي ته کوزي لکه په خلا کوم نو
لکه نیکه به هغه لکه د پلار ولا پلار چې هغه په आवाज وکي الکه ورکه یو سمیټه چې غلی شي او مزغه مې په مخره او اواز را بربد نو لګي اور باندې بدلږي لکه دا هغه مجبوري کوي چې لکه د اساس چې کوم دې داسې وکړه لکه دا چې کوم هغه په خپل مرزي تربيت کول غوړي کنه هغه تیم څوک نه نه پریږدي پرې دی کنه جان بیا به ورته وایي چې دا هغه ماشوم فرق مثال کے طور پر دی کې زمونږ په دې دغه کې یو خو ډېر لکه بد خبره ده یو بد تربیت دا چې کوم د ماشومانو په ذهن باندې چې اثر پرې باسي د ماشومان نه یا خو د ماشومان چې کوم دي کنه دی اته کالو به 15 کالو به شپږو کالو به لسو کالو به وای به د جنې د دی الک شو د جنې د دی الک شو او په فیملی کې دا بالکل ډېر وړوکوالي دا کار کیږي اوس خو خیر نشه کوم شي چل شته لکه دا خو لکه مونږ ته چې کوم چونکه ښکاری مونږ چونکه هغه زیات فیملی سره تعلق دي چې هغه لګ دغه شوی دی لګ داسې باندې پوي شوی دي چې داسې غلط دي خو اوس هم دنیا جهان خلک د سشته چې هغه دا خبري وسنه کوي اوس چې ته ورته وایي چې راته خو لکه دا د وخت دی نه دی وای به لکه دا خو زمون کلچر دی او لکه دا خو لکه اختیار بچا سره دا مغبل زی یو د محمد اعظم سی یو ډرامه لیکلي د ستړي مشه لکه لندن کې خدا سينو کنه لندن کې خدا سينو نو هغه کې لکه دغه سی کنه چې لکه یو بوډۍ خزه به هغه به د رشته فیصلو کې یو نه به لک خبر یو نه به جنې خبري و دا ما وکړه و دا پښتو شو دا زموږ کلچر اوس دا پړکوالي نیولې دی نو دا خو بنادي تور باندې زموږ کلچر خدا نه دی کنه دا اوس کدا دی هم نو دی کې هم لګ ایولوشن پکار دی لکه د پکار دی کته فرق ک انساني حقوق په نظریه هم ګوري ک د اسلامي حقوق په نظریه هم ګوري لکه د دې دنیا دا رواج د دنیا په قانون دا نه د انسانانو په انګريزانو په قانون دا نه د کفر په قانون نه د شریعت په قانون دا د هر قانون خلاف د هر قانون خلاف تا او بیا هم لکه اساس دا خو چې یو لکه ایکسترا خبر راغله خو دا هم د مشمانو په ذهن باندې د کیږي کله چې ګوره لکه داسې چل دی چې دا خو د انسان د خالق یو کې جنوي د دوی خپل لکه یو ډریمینګ وي د خپل فیوچر د پر یو نقشه جوړ کړي هغه نقشه تا ورته وړوکوالی نه کې خدای چې لکه دا ستاره نقشه دا او دینه به اکویشن د جوړ کړو چې دا د بارته نوځي د بارته نوځي اوس د دې به لکه دا سړی ترقی نه کوي دا سړی چونکه ډریمینګ نشي کوي چې لکه خوب نشي دی فیوچر د پر هیڅ څه نشي دی نو لکه مطلب زما د دې لکه دا ټولو چې دا ټولې مسلې چې کوم ته حل هم کې دی شي لکه حل هم شته د څه چې حل نشته لکه حل دا لکه زبر دا وایم چې اوس حل دا دی چې په کار دا چې په جوائنٹ فیملی کې دی اوسېږي خو اتھارټي د صرف مور پلار سره نور خلک د مشورې ورکي خو الټیمیټ د ماشوم ته دا خبر وکي چې ماشوم تر لاره شي تر دې ورته وي چې خپل پلار نه هغه نه رضا لکه زه نه مراد غدي کیسه کی بالکل نیکه تر شي نیکه دې ورته وي چې خپل پلار او خپل مور نه تاسو کې غو نه لوا تاسو سره دا موږ مشوره درکول شو پلار ته د مور ته د مشوره ورکي او ماشوم ته د بیل مشورې نه ورکي دا بیل مشورې لکه خلک د مور پلار سره ماشومان خپل په جنگ مور ولي ډاکټر صاحب زما یو خبره سي حسین کې بل رااله تاسو خبر تاسو وایي چې په جړ فیملی کې دی خو لکه اتارټي به د پورو پلار سره ما ته دا خبره لږه مشکل کېږي او کې دیشي کنیا نیکونه زمونږ د ویډیو ګوري چرته په یو فیملی کې نو شاید چې زمونږ ورته په قارم شي چې باید دا ګوره د پښتنو چې زمونږ کم پخوانی کلچر دی جاینټ فیملی او د مضبوطی او طاقت سیستم دی هغه دی ډیسپرس کوي خو شاید چې مور پلار زمونږ سره دا خبره ومني چې په دې کې اصلاح پکار دی ریفارمز پکار دي زما دا خیال دی ډاکټر صاحب چې په جاینټ فیملیز کې چرته چې په یو غټ کور کې یو کوټه د یو زوی او دغه د بچوي دغه شان د بل زوی کوټه دغه فیملی یعنی پاغي کې په مس کې دیوال نه او دا بالکل جدا شوی او کم از کم کچن نه جدا شوی کچن نو دا امپاورمنٹ د ماشومانو ګران دی د دې فیملی کې د ماشوم تربیت ګران دی ځکه زما په خیال دا کچن ډیر لوی اهمیت لري په تربیت کې اهمیت لري کچن هغه سنټر دی په یو کور کې چې هغه ته یو فیملی راوړيږي نو موږ په دې باندې بل ورځ باس کوو چې په جاینټ فیملی کې په نیکسټ پروګرام کې ان شاء الله چې په جاینټ فیملی کې د کچن څه صورتحال دي دا غیر هم ټول تیر شوی یو نو چې موږ اټ لیست خپل ستوري زو نو شاید چې د معاشري ته زموږ پښتنو ته خبر واضح شي چې واقعي دا ټول خبرې په موږ کې شته نو زما په خیال د ماشومانو ښه تربیت به اله کېږي چې کچن جدای یا پارټیشن باقاعده په کور کې نو کله په ټایم باندې پارټیشن وشي په ټایم باندې دا کچن جدا شي کنه نو دا پروګرامونه وشي
دوه او وروڼه به یو بل سره خواږه پاتې شي، درې وروڼه، څلور، پنځه، شپږ، اتۀ وروڼه، هر څو چې دي به خواږه پاتې شي. خو زمونږ په معاشره کې دا د بدقسمتۍ نه دا صورتحال، د جدایښت دا صورتحال هله راځي چې اکثر پکې د وروڼو په منځ کې غاښ ماتې او سر ماتې وشي، وهل پکې وشي، د ماشومانو په سر شر شاتار وشي. او دا ښځې خو غریبانانې چونکې په یو کور کې سهار نه ماخستنه پورې، نو مسلسل لکه د شور، مسلسل ګیلې، مسلسل شکوې، مسلسل تو تو مې، نو هغې عموما سایکالوجیکلی هغه بیمارانې شوي. او تاسو که وګورئ که نه سروې باندې پکار ده، زمونږ د اورېدونکي دې په دې باندې وګوري چې د یو جاینټ فیملی په کور کې چې څومره زنانه دي په هغې کې به 70-80% زنانه د دغه ګولې خوري. دا موږ په عامه پښتو کې د مزغو ګولې وایو. یعنی هغه د سایکالوجیکل دومره ډیپریسډ سایکالوجیکلی چې هغه یو سایکاټریست باغی ته ګولې مونې خامخا لیکلي چې دا نشي دوایان خوري چې تا طبیعت برابري. حالانکه دا نور څه ایشو نه، دا د جاینټ فیملی دا ټینشنز دي چې هغه ابزار کوي یو وخت داسې راشي چې هغه منټلی ډېر ډسټرب شي. نو زما په خیال د ماشومانو په تربیت کې دا کچن ډېر لوی رول دی، او تر څو چې دا جدا شوی نه نو دا پوره کیږي نه. ادروایز دا به بیا د پلار نواله علاوه تر او د نیا نیکه او د ټولو په قبضه کې دا ماشوم څنګه چې تاسو اول دا خبره وکړه. نو لکه ډاکټر صاحب دا تاسو څنګه وویل، لکه دا خبره ډېره ښکلې تاسو وکړه چې یاره دا وخت د دې سیز قطعا نه دی، لکه دا سیز به لکه دا کچن جدا کیږي او خپل چې په خواږه کې سره بیل شي. نو دا خو مونږ لکه په پاسه لیول پورې هم د ملکونو لیول پورې هم مونږ لکه دغه مسله ده. دا دلته کې په 2007 کې لکه 2007 کې دا چک او سلوک سره بیلیدل، نو هغه یونایټډ نیشن ته وي او کسان راولېږل او اته کسان ټیم راولېږل دلته چې دی که نه جدا کړل. او نو مونږ چې دغه ملکونه هم جدا کېږي نو چې لکاو مړي مو پکې نه کړي که نه، نو که ملک هم نشو جدا کوی، صوبه هم نشو جدا کوی، ضلع هم نشو جدا کوی. نو لکه دا هم مونږ اوورال هم مسلې دي که لکه دا پاسه لیول باندې هم، خو دا پاسه لیول مسلې لاندې نه ځي چې د لاندې خلکو تربیت داسې وشي که نه، نو بنیادي طور باندې لکه یو پاورفل کورنۍ، یو پاورفل جاینټ فیملی، هغه دا نه ده چې پای کې د ماشومان چپ وي. پاورفل کورنۍ زما خیال دا دی چې هغې کې هغه پاورفل کورنۍ ده چې هغه خپل ماشومان سبا دپاره فیوچر دپاره تیار کړي. مونږ وایو چې پښتون قوم دې راوچت شي، پښتون قوم دې تکړه شي، پښتون قوم دې د دنیا قابونو سره ودرېږي. نو مونږ په کار ده چې نن ماشوم د سبا دپاره تیار. بالکل. نو بیا به دا کېږي. لکه دې کې زه یو بله خبره هم کوم چې دې کې خلک لکه دا خبرې هم کوي پکې چې لکه دا ملک دی او دا چې دی که نه لکه دا خلک په لکه څنګه لکه پاکستان پښتانه دي یا افغانستان پښتانه دي، دا به څنګه د نظام نه روزي. ته چې کله د دې ماشومانو تربیت صحیح وکړي که نه، دوی به هره فیصله د قوم په حیثیت باندې بالکل ټیک کړي. بیا که آزاد اوسیږي، پاکستان سره اوسیږي، ایران سره اوسیږي، افغانستان سره اوسیږي، دا هر څیز کې دی شي، خو چې کله دوی په خبره پوهوي ایگزیکټلی چې مفید شهري مفید چا د معاشري د پر ناسول نه لکه ګور زمونږ د پښتانه دي ډاکټر صاحب، زمونږ پښتانه دلته څه صورتحال دي. خو دې چې کله جاز توخیږي او 8 غنټې سفر وکړي او د جرمني په ایرپورټ کوشي یا د پیرس باندې کوشي یا ایون په یو ای کې کوشي، دې بالکل بدل شي، د چال ډال بالکل بدل شي، ماحول هم اثر اندازي په دې باندې. نو زمونږ د کورونو نه بهر خو زمونږ ماحول هغه شان دی. لکه مثال په تور موږ د صفائی خبره کوو، نو صفائی نسبت ایمان موږ وایو نیم ایمان دی، خو موږ د خپل کوسې نه چې خزل وروباسو که نه، نو لار دی بیا څخه سل زله څخه پرته وي، لار باندې خو یوازې زما لار نه شل تنه بيځي، خو د لارې بیا بحث کوو دې ته به راځو. خو نن زمونږ کوم پروګرام دی هغه صرف د دې جوائنټ فیملیز په حواله سره او د دې د ماشومانو په تربیت باندې اثر. نو زما خیال دی چې مونږ کافي خبرې پکې وکړلې، او نو بیا به دې باندې مونږ هم پروګرام کوو چې لکه دا څیزونه لکه زه ماته وایي چې لکه ډېرې زیاتې خبرې دي زمونږ دا تترنګونه چې کوم دي دې کې به مونږ د پښتنو هغه مسلې چې هغه مونږ د کور دننه حل کولی شو، دا به بار بار د خلکو ته ریمایند کوو، هغو ته به بار بار هغو ذهنونه برناک کوو، هغو ته به چې دی ور ټکو چې ګوره دا خبرې په خپل کور کې حل کوي. بالکل. زموږ د تترنګونو مقصد بنیادی ګوره دا سٹارټ کې او دا چې خپل سامعین او ناظرین ته ځل بیا وې مستاسو په ساتت باندې مو په خپل خبره باندې
چې د تت رنگونه دا چې کوم ډیم کلرز دي زمونږه دا د تت معنا مې خلکو ته وکړه بیسیکلی د دې مقصد دا دی چې موږ په خپل ځان کې بدلون راولو. موږ د حکومتونو نه د نورو خلکو نه چا نه خبره نه کوو، تمه نه کوو. په خپل ځان کې بدلون دی او د هغې په وجه باندې په معاشره کې غټه اصلاح کول دي. نو زموږ سره به اوسئ انشاءالله. زه یو ځل تاسو ته بیا درخواست کوم چې تاسو موږ ته په کمنټس کې خپل رائے ووایئ، خپل تجاویز راکړئ، موږ ته لار وښایئ، موږ سره خپل نوي موضوعات شیر کړئ. تاسو په کومه موضوع باندې تاسو خبره کول غواړئ هم موږ سره شریکه کړئ. او د هغې سره سره تت رنګونه چې کوم دا زموږ یوټیوب چینل دی دا سره سبسکرایب هم کړئ. او که تاسو کولی شئ نو شیر یې هم کړئ چې ډېرو خلکو ته، ډېرو پښتنو ته زموږ دا خبرې ورسي او موږ په خپله معاشره کې څه مثبت تبدیل راولو. انشاءالله د روان پروګرام پورې موږ تاسو اجازت غواړو. ډېر ژر به ستاسو سره میلاویږو انشاءالله بله هفته. نو د الله په امان. د الله په امان.